په سږني پړاو کې د IPL د تاریخ نه ماتېدونکي ریکارډونه. د نړۍ تر ټولو ستر او معتبر کرکټ لیګ IPL په سږني پړاو کې لوبغاړو په ځانګړې توګه د سنرایزرز حیدرآباد توپوهونکو په خپلې بریدګرې توپوهنې سره د داسې ریکارډونو بنسټ کېښود چې په هیڅ سوداګریز لیګ کې نه وو تکرار شوي او یا یې تکرار شوي ریکارډونه مات کړل. سږکال د لومړي ځل لپاره حیدرآباد په IPL کې د ممبئی پر وړاندې د 200 منډو لومړنی لوړ هدف جوړ کړ چې په دې سره یې په 2014 کال کې په IPL کې د رویل چیلنجرز بنګلور د 262 منډو د لوړ هدف ریکارډ مات کړ. یا د لوبډلې د IPL په دوام کې په یوه بله بریدګره لوبه کې د رویل چیلنجرز بنګلور پر وړاندې د 280 منډو سره هدف جوړ کړ چې په ورته وخت تر اوسه په هیڅ کوم سوداګریز لیګ یا شلوریز کرکټ کې دومره ستر هدف نه دی جوړ شوی. او په همدې حال کې له ډیلی کیپیټل سره په خپله بله لوبه کې په پاور پلی یا پیلیزو شپږو اورونو کې د نړۍ په فرانچایز یا سوداګریزو لیګونو او شلوریز کرکټ کې بل نوی ریکارډ ثبت کړ. حیدرآباد د ټراویس هیټ او ابھیشیک شرما د بریدګرې توپوهنې پر مټ په پاور پلی کې 125 منډې جوړې کړې چې دغه رقم تر اوسه په هیڅ فرانچایز لیګ او شلوریز کرکټ کې نه دی ترسره شوی. او په IPL کې هم د وروستي ځل لپاره د کلکتې لوبډلې په 2019 کال کې د بنګلور پر وړاندې په پاور پلی کې 115 منډې جوړې کړې وې. بل لور په پاور پلی کې د ټراویس هیټ 84 منډې جوړول د IPL په تاریخ کې په پیلیزو شپږو اورونو کې دویمې سترې منډې دي. تر دې وړاندې په 2014 کال کې سوریش رینا د پنجاب کینګز پر وړاندې 80 منډې کړې وې. په همدې حال کې د ډیلی پر وړاندې لوبه کې د حیدرآباد پیلیزو توپوهونکو په پاور پلی کې 24 بونډریانې ترسره کړې چې دا د نارینه‌و په شلوریز کرکټ کې تر ټولو ډېرې بونډریانې دي. او په دې سره یې په 2014 کال کې د ساسیکس پر وړاندې په پاور پلی کې د سریلانکا د 10 بونډریانو ریکارډ مات کړ. سنرایزرز حیدرآباد په یو بل ریکارډ کې بیا له 10 اورونو په کمو هغو کې 158 منډې جوړې کړې چې په دې سره یې په شلوریز کرکټ کې له 10 په کمو اورونو کې د 150 منډو ریکارډ مات کړ. او بل لور تر دې دمه په IPL کې تر ټولو ستره ملګرتیا د کینټن ډیکاک او KL راهول ترمنځ و چې د چنای سوپر کینګز پر وړاندې 140 منډې جوړې کړې. خو دا چې سږکال به دا ریکارډ د کومې لوبډلې لوبغاړي ماتوي په راتلونکو لوبو کې به ولیدل شي.